السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته کتنه لرو. سړکونو پراختیا چارو سره هممهاله د برېښنا ستنو مسیر بدلون په چټکۍ سره دوام لري. د کابل ننګرهار لویې لارې پراختیا چارو سره د شاوخوا 600 برېښنا ستنو مسیر پر بدلون کار کیږي. د دې هڅو په دوام پر همدې مسیر تر اوسه له 500 څخه د زیاتو برېښنا ستنو مسیر بدل شوی او د پاتې هغو د مسیر پر بدلون هم چټک کار روان دی. د افغانستان برېښنا شرکت د 5 کاري بسونو لپاره د وړ کسانو ګمارنې په مخه له 126 ګډونوالو لیکنۍ ازموینه واخیستله. ټاکل شوې ده چې د لیکنۍ ازموینې او مرکې پړاو وروسته بریالي کسان په اړوند بسونو کې وګمارل شي. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت کارکوونکو د تېرې یوې اونۍ په دوام د 901 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونو 144 شمېرې له لارې د 211 واتساپ شمېرې له لارې د 113 او په حضوري ډول د 140 پیرودونکو ستونزو ته رسېدنه شوې. او د افغانستان برېښنا شرکت د بیړنیو ستنو په جوړولو سره د لوړ ولتاژ اصلي ستنو د زیانمنېدو پر مهال د برېښنا پارچاویو حل په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د دې کار موخه دا ده چې د برېښنا اوږدمهاله پرې کېدو مخنیوی وشي او خلکو ته په بحراني حالاتو کې د دوامدارې برېښنا تامین هڅه وشي.